د پاکستان بندي او پخوانی افغان توکمه لومړي وزیر د اسلامي امارت د واکمنۍ ملاتړ اعلان کړ. عمران خان له زندان څخه د نوموړي هیواد پر چارواکو غږ کړی چې د کابل له اوسنۍ واکمنۍ سره اړیکې ښې کړي او هر ډول همکاري ورسره وکړي. دا چې د دغه هیواد او د کابل اوسنیو چارواکو یې په اړه څه ویلي، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. عمران خان وایي په دې سخت وخت کې باید له افغانستان سره پیوستون اعلان شي. د پاکستان بندي پخوانی افغان توکمه لومړی وزیر وایي افغانستان نه یوازې یو اوږدمهاله ملګری هیواد دی بلکې یو ورور او اسلامي هیواد هم دی. نوموړی په کونړ کې وروستیو زلزلو ته په اشارې سره زیاتوي په دې سخت وخت کې باید له افغانستان سره پیوستون اعلان شي. عمران خان چې له څه مودې راهیسې د پاکستان په اډیالا زندان کې بندي دی، د سه شنبې پر ورځ د وږي پر 18مه یې پر خپل ایکس په افغانستان کې وروستیو زلزلو ته په اشارې سره ویلي په دې سخت وخت کې باید له افغانستان سره د پیوستون څرګندونه وشي او تر خپلې وسې ورسره مرسته وشي. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان پر واکمنۍ او په ځانګړې توګه پر پوځ په نیوکو سره ویلي د پاکستان اوسنی نظام د ظلم او اخلاقي زوال پر لوري روان دی او پای به یې هم د همدې نظام په رانسکورېدو سره وي. عمران خان یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا سر وزیر ته سپارښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو پر ضد د پوځ د روانو اپریشنونو پر وړاندې په کلکه ودرېږي او د پاکستان پوځ ته په وینا کې زیاته کړي له تاریخه زده کړه وکړئ. یوازې د بهرنیو قوتونو د خوشحالولو لپاره د خپلو خلکو پر وړاندې عملیات به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای حالات لا پسې خراب کړي. د نوموړي په وینا پر میرمنې یې له ټولو اسلامي او اخلاقي ارزښتونو خلاف ظلم په دې موخه روان دی چې د هوډ مات کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.